د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی زه یا زیم. زه یا زیم د پښتو په تورو کې اتم توری دی چې د نن ورځې په سبق کې به ووایو. د کتاب اتم مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د زیم توری لیکل شوی دی. دا ګورئ دا غشی چې له کیڼې خوا نه ښۍ خواته ځي او بیا بیرته کیڼې خواته راتاویږي. دا راښیي چې زیم داسې لیکل کیږي. د زیم شکل او نوم مو وپیژندل. اوس د زیم توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ زیم توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ زاله او ترې لاندې ځنګل لیکل شوی دی. دا ګورئ د زاله په نوم کې یو ځلې او د ځنګل په کلمه کې هم یو ځلې د زیم توری راغلی چې هر د زیم توری په شنه رنګ لیکل شوی دی. زیم د زاله د کلمې په سر کې د لیکل شوي زیم توري غږ دی لکه زاله. تاسې ووایئ زاله. بیا ووایئ زاله. د ځنګل په کلمه کې د زیم د غږ شکل په سر کې له نون توري سره یو ځای راغلی دی لکه ځنګل. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه زاله. شاباس. اوس مو چې د زیم توري غږ پیدا کړ په دې هم ځان وپوهوئ چې د زیم توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د زیم توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم زیم توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د ځای په کلمه کې. دریم زیم توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د انځر په کلمه کې. څلورم زیم توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د ختیځ په کلمه کې. اوس دا ګورئ زیم توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ زاله او ترې لاندې ځنګل لیکل شوی دی. دا ګورئ د زاله په کلمه کې یو ځلې د زیم توری په سر کې له الف توري سره یو ځای راغلی او د ځنګل په کلمه کې هم یو ځلې د زیم توری په سر کې د نون له توري سره تړلی راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. ګورئ دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې زاله رسم شوې ده. پوهیږئ چې زاله یې ولې رسم کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د زالې انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د زاله د کلمې لیکل یاد کړئ. د زاله کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده. زیم، الف، لام، ه. توري چې سره یو ځای شي نو زاله لوستل کیږي. دا ګورئ د ځنګل کلمه له 4 تورو نه جوړه شوې ده. زیم، نون، ګاف، لام. د زاله او ځنګل په کلمو کې مو د زیم توري لیکل ولیدل. اوس به د زیم توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د زیم کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي لکه
دا زاله ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د زیم توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا زاله ده. انځر د هیواد په ختیځ کې کیږي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس، تا په هر هغه زیم توري ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 3 ځلې د زیم توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ زیم توري پر سر زیم توری ولیکئ چې د زیم لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د زیم د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د زیم توري په سر کې شکل لیکو، د زیم توري په منځ کې شکل لیکو، د زیم توري په پای کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. دا ځنګل دی. اجمل له ځنګله څخه انځر راوړي. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د زیم توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه زیم توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر زیم توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو زیم توری د ځنګله د کلمې په سر کې د نون له توري سره یو ځای راغلی، بل زیم توری د ځنګله د کلمې په سر کې د نون له توري سره تړلی راغلی دی، او بل زیم توری د انځر د کلمې په منځ کې د نون او ری د تورو په منځ کې راغلی. دا ځنګل دی. او دویمه جمله داسې ویل کیږي: اجمل له ځنګله څخه انځر راوړي. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې دا ځنګل دی لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه اجمل له ځنګله څخه انځر راوړي د جملې په سر ولیکئ. دا ځنګل دی. اجمل له ځنګله څخه انځر راوړي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا زاله ده. انځر د هیواد په ختیځ کې کیږي. دا ځنګل دی. اجمل له ځنګله څخه انځر راوړي. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر زیم توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا زاله ده. انځر د هیواد په ختیځ کې کیږي.
دا زنگل دی اجمل زنگل څخه انځر راوړي. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. وارخطا کېږئ مه. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځلې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د زیم توری لیکل شوی دی. د دې هر یو زیم توري د پاسه زیم توری ولیکئ. کله مو چې هر زیم ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا زاله ده. انځر د هېواد په ختیځ کې کیږي. دا ځنګل دی. اجمل له ځنګله څخه انځر راوړي. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې زیم توري تمرین وکړئ. د زیم توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي زیم تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا ځنګل دی ولیکئ او په توره کرښه انځر د هېواد په ختیځ کې کیږي ولیکئ. د زیم توري یوازې شکل لیکو. د زیم توري یوازې شکل لیکو. د زیم توري یوازې شکل لیکو. د زیم توري په سر کې شکل لیکو. د زیم توري په سر کې شکل لیکو. د زیم توري په منځ کې شکل لیکو. د زیم توري په منځ کې شکل لیکو. د زیم توري په پای کې شکل لیکو. د زیم توري په پای کې شکل لیکو. د زیم توري په پای کې شکل لیکو. د زیم توري یوازې شکل لیکو. د زیم توري یوازې شکل لیکو. د زیم توري یوازې شکل لیکو. د زیم توري په منځ کې شکل لیکو. د زیم توري په منځ کې شکل لیکو. دا زاله دا انځر د هېواد په ختیځ کې کیږي. دا ځنګل دی. اجمل له ځنګله څخه انځر راوړي. دا
دا انذر د هیواد په ختیځ کې کیږي. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د زیم توري شکلونه لکه ورځ، ځای، انځر، ختیځ. یوازې داسې لیکل کیږي له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: ځاله، ځنګل، ورځ، ځای، انځر، ختیځ، هیواد، اجمل، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.